قدرمنو لیدونکو سلام. نن د یوې نوې مرکې سره د یوې بلې مرکې سره د تاسو په خدمت کې یم. نن تاسو ته داسې یو شخصیت معرفي کوم چې د نوم سره تاسې او ستاسې په کورنۍ کې مشران ورسره آشنا دي. البته په کومه څیره باندې چې زموږ مشرانو او موږ پخوا لیدلی وو د تلویزیون افغانستان د رادیو تلویزیون په پرده کې، هغه اوس هغسې نه دی پاتې. هغه اوس بله څیره لري او هغه ځواني او هغه مستی او هغه شاتګتوب یې نه دي پاتې. نو ډېر به په انتظار کې نه پرېږدم. ما نننی میلمه د هېواد وتلی او خوږ غږ لرونکی سندرغاړی هنرمند عبدالحمید قندهاری صاحب را سره میلمه دی. دغه نه به یې واورو د سکایپ له لارې نه. هغه اوس په کابل کې دی، په افغانستان کې د وطن په غېږه کې ژوند کوي چې دا دومره جنګونو کې دومره سفر کې په هغه باندې څه تېر شوي دي، څه خوږې او ترخې لري. له ما سره اوسئ، مرکه تر پایه پورې وګورئ. قندهاری صاحب، ډیره مننه چې زموږ بلنه دې واورېدله په دې روزه کې. تاسو خو په کابل کې لکه ټایم د پراګ سره وخت فرق کوي او په کابل کې تاسو روزه ماته کړه، خدای دې قبوله کړي. دا چې په دې روزه کې او تاسو ماته حاضر شوئ، یوه دنیا مننه د مرکې لپاره. نو صرف دومره راته ووایه چې دا ګیره دی، دا سر دی غمونو سپین جنګونو سپین که په موسیقۍ باندې بندیزونو. خو دا چې تاسو زه ومنلم او زما سره مرکه کوئ، تاسو نه مې یو جهان مننه. او بیا د مننې نه وروسته ټولو تاسو ته هغه کارکوونکو ته چې مثال دلته ستاسو سره همکاره دی، ټولو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. امید چې دا زما سلامونه قبول کړي. مننه. یاره که رښتیا را باندې وایې، دواړه را باندې تاثیر یې کړی دی چې رښتیا خبره شي. اول دا موسیقي خو هم ځان ته ویني یو بېغرضه شی دی، او زما ورسره مینه او زما ورسره مینه درلوده. د هغه سره زما ګزاره و، د هغه زما سره ناسته ولاړه ما د هغه موسیقي سره کوله. بیا مې په خلکو کې خپل ځان لیدی او زما دغه شی خزانه و زما دپاره. زما سره مینې د خلکو خبره دغه شی چې زما دپاره یو لوی یو زما دپاره یو نعمت و. یو خدا، بل دا چې زه دا خلک وینم یو رقم عجیب و غریب بیچارهګان، مثلا فرض که یو څه تکلیفونه د خلکو هم وینم، او داسې یو رقم د خلکو خبر بعضې تکلیفونه موجود دی. نو تاسو ته بهتره معلومه ده. ژر خو هغه خدای چا سپینېږي، هغه د رحمان خبر بابا خبره ده، وایي تر هغې حده په ورته بد سړی شوم چې د درس جهان په سترګو کښې اغزی شوم. دنیا واړه سره زیست او روزګار کاندي، خو یو زه په دغه بار کې کور لرګی شوم، او خو یو زه په دغه باب کې کور لرګی شوم. خیر خو غلطه خامخا غلطیږي په دې معنی
چې دا 2 کاله ما ولاکه یا د شعرونو سره مې مخامخ سوی یا بیسې عجیب و غریب داسې یو رقم اساسیت را باندې راغلی دی. بیا وایي چې کل وسواس په احتیاط نه پیدا کیږي. زه د ډېرې هوښیارۍ نه لیونی شوم. متوجه یاست؟ نو مقصد مې دا شی دی چې یو څه خو مینې د موسیقي تاثیر دی را باندې، یو څه خو خامخا وینې یو هغه څه چې مو درلوده نه درلوده هغه هم فعلا زموږ لاسته نه راځي. بعضې هغه یو تنخوا و یو شی چې یو بل او بل هغه هم اوس بندیز پر لګېدلی دی. نو خامخا موږ نو باغ نه لرو، باغچې نه لرو، ځمکه نه لرو، دوکانونه نه لرو. زموږ باغ و باغچې و دوکانونه هم دغه هنر و. نو هنر هم فعلا دپاره خو بندیز پر لګېدلی دی. نو خدای مهربانه دی، نو معلومه نه ده چې څه به وشي. استاد ما ته ووایي چې د تاسو په هنرمندانو کې د تاسې همزولي چې په رادیو تلویزیون کې به یې سندرې ویلې دغه وخت کې څوک شته دي تر اوسه پورې په همزولو کې مو نومونه یې راته اخیستی سي چې کوم هنرمندان ستاسو همزولي وو؟ چې رښتیا خبره سي زما همزولي خوا د خبره نعمت الله صاحب ژوندی دی، هغه تر ما لا اوسه یو څه مشر دی. او بیا نو بل څوک نواب صاحب دی، هغه نواب صاحب هم تر ما یو اندازه مشر دی. او زما همزولي چې مثلا خدای دې وبخي قدیم استاد و، زما همزولي چې تر یو حده پورې ویني اولمیر استاد و، او زما همزولي چې تر یو حده پورې ویني زاخیل استاد هم یو کال 2 کاله به در ما مشر و. الله تعالی دې وبخي، خدای دې مغفرت کړي، هغه خو ویني مړ دی، خدای دې وبخي. او ګل زمان چې دی تر ما لا 2 کاله 3 کاله دی مشر دی. زه په خپله هم که ووایم درته چې څو کلن یم، 80 کلنو ته را داخل سوی یم. نو 80 کلن یم. ماشاءالله. بله هو ماشاءالله ماشاءالله. استاد اوس لکه په موسیقي باندې بندیز ولګېده، د موسیقي نه بغیر لکه تاسو کوم بل کار او روزګار لرئ که نه لرئ؟ که نه لرئ ګزاره څنګه کوئ؟ خو هنر دوستان ډیر دي، یاران ډیر دي، ملګري ډیر دي. اول تکیه پر خدای باندې. دوهم چې رښتیا خبره سي ما خپل ټول عمر پر دې موسیقي باندې تمامه کړې. نه ځمکه لرم، نه دوکان لرم، نه باغ لرم، او نه داسې ګټندوی لرم چې وینې زما سره وینې ګزاره وکړي. خدای مهربانه دی. یو تجار دی، کور یې ودان، 1000 واره کور ودان، 80,000 واره کور یې ودان. محترم الکوزی صاحب شرکت ورته وایي، که تاسو اورېدلی نوم یې. هغه زما سره وینې د میاشتې یو 5,000 کومک کوي. دغه 8 کاله کېږي چې دا 5,000 روپۍ راکوي. بیا په دې شاوخوا کې وینې دوستان دي، اشنایان دي، ملګري دي، رفیقان دي، لکه مسافر صاحب، لکه مثال فرض کړه اسد دانش صاحب. دوی په دې شاوخوا کې وینې دې خوا ته کې بیا وینې سم سره راټول کړي. زما یو ګزاره په دغه رقم کېدلی سي. نور نو کوم وسیله بل شی زه نه لرم. استاد خدای دې خوشحاله ژوند درکړي. که د موسیقي تاسو د موسیقي خبره وکړه، دومره د هېواد ښه هنرمند یاستئ، یعنې ستاسو غږ سره خلک ولس آشنا دی، ستاسو نوم سره آشنا دی. نو که راته ووایي چې اوله موسیقي دی چې موسیقي ته راغلی، اوله سندره د کومه سندره وه؟ که په یاد دې ده که نه چې موږ ته ووایي چې کومه سندره وه؟ په یاد مې دی چې لکه دغه اوس چې ورته ناست یم. ما په اوله مرحله کې چې یو چا یو ریډیو یې راوړ، یو چیرې کښېښاوه چې ما ورته وکتل، ما وروره دا ریډیو څه شی دی؟ دننه نفر پکښې کې ساز کوي او که څرنګه دا سندره وایي. نه وروره دا ولې یو سټیشن لري. ما دا سټیشن بې چېرته وي. نو زه په قندهار کې دا سټیشن یې ول په کابل کې دی. ول ښه ول او ما دلته دننه نفر پکې کې په دې ریډیو کې نه ده ناست؟ ول نه. نو خو زه نه پوهېدلم. نو ما ورته وویل چې یاره دا به څنګه سي او دا به څنګه نه سي. بالاخره خو دې خوا ته ځم، په دغه شي باندې وینې کوشش مې وکړ، په دې موسیقي باندې وینې زما په زړه باندې ښه ولګېدی. کله دلته او کله هلته په دې موسیقي کې، په هغه موسیقي کې. بالاخره دغه سرو لایې مې زده کړي. چې زده مې کړي بیا دې یارانو تشویق یې کړم چې یاره وروره ته کابل ته ولاړ سه، انشاءالله هلته تا ته پروګرام در کولی سي.
ما هغه لاره نه دی لیدلې، هغه ځای مې نه دی لیدلی، زه څنګه ورسم څنګه وکړم. ول ته خو ورسه خامخا وینې د خلکو څه پوښتنه وکړه، هغه د اسټیشن لاره درښیي. نو بالاخره خلاصه یې دا چې وینې داسې زړه و نازړه را رهي سوم. چې را رهي سوم بالاخره چې راللم اسټیشن د دا منډۍ د سړک واخوا ته و، ما و دې خوا ته یو کوټه ونیوی. ما لیدی به چې وینې هنرمندان چې به رالل په اسټیشن به ننوتې، هغه وخت مخونه پټ وو د سیاسه وو. بالاخره مېرمن پروینه مې یو ورځ ولیدله چې وینې چادري ایسته کړه ننوتله، مېرمن آزاده مې ولیدله چې چادري ایسته کړي ننوتله. ما ول دغه اسټیشن دی، ول دغه اسټیشن دی. مالیارانو ما ته اجازه راکوي چې دلته یو سندره ووایم. او نو ما وینې اوله سندره چې اصلي شاعر یې سردار محمد دلګیر، یعنې دلګیر سردار محمد شاعر دی. اوله سندره زما و هغه و چې دلته مې زمزمه وکړه، چې هلته هم ورغلم دغه زمزمه مې وکړله. چې زمزمه مې وکړله هغوی خلاصه یې دا چې خوښ یې کړم. هغه سندره دا سندره ده چې سرې ګریوان درته راغلی یم نن بیا بیا، اشنایه ډېر دي زورولی یم نن بیا بیا، سرې ګریوان درته راغلی یم نن بیا بیا، اشنایه ډېر دي زورولی یم نن بیا بیا. آرامی نکیږي نارې لکه مجنون وهمه، آرامی نکیږي نارې لکه مجنون وهمه، مینې رسوه په زړه نه تللی یم نن بیا بیا، اشنایه ډېر دي زورولی یم نن بیا بیا، سرې ګریوان درته راغلی یم نن بیا بیا، اشنایه ډېر دي زورولی یم نن بیا بیا. د حسرت اوښکې تویوم لکه باران پر لمن، د حسرت اوښکې تویوم لکه باران پر لمن، په لیونو کې دې شمارلی یم نن بیا بیا، اشنایه ډېر دي زورولی یم نن بیا بیا، سرې ګریوان درته راغلی یم نن بیا بیا، اشنایه ډېر دي زورولی یم نن بیا بیا. وامو بریدل ان شاء الله. ډیر ښه مننه، یوه دنیا مننه، ډیر ښایسته. واقعا او ستاسو حافظې ته زه ډیره زیاته خوشحاله یم چې ماشاءالله دومره ښه حافظه لرئ. دا سندره به د خلکو نه هیرې، خو دا یوه نوې ډالۍ ده چې تاسو ولس ته ورکړله. ډیره ډیره مننه. استاد که دا راته ووایي چې تاسو خامخا واده کړی دی، نو څو ودونه هم کړي دي، بچیان مو ماشاءالله هغوی به هم ودونه کړي، څو بچیان لرئ؟ الحمدلله دا خو د خدای داد دی. واده مې کړی دی په سنه 1346 چې د هغې نه تر دا اوسه پورې 55 کاله زما د واده کېږي، او الحمدلله د الله داد دی
دوی لوڼې لرم 4 زامن لرم 4 زامنو کې 3 ودونه کړي دي او یې ویني واده یې نه ده کړی لا زما سره دی نو هر یو یې نو داسې فرض کړه چې دا زما کسب یې نه دی دغه کړی نو تاسو د رادیو تلویزیون کې د تاسو په حجرې مجلس کې به راتللی درېدی ډېر ښایسته هغه چې موږ لیدلی تاسو به ډېرې ښې سندرې ویلې تاسو څنګه فکر کوئ چې آیا بیا به رادیو تلویزیون د دې جوګه شي یا موقع برابره شي تاسو ته چې تاسو بیرته موسیقي ته راشئ او یا بیا همداسې په تلویزیون په پرده باندې راښکاره شي آیا دې ته به شرایط مساعد شي او که نه یاره امید دی زه فکر کوم چې موسیقي هم داسې یو شی دی چې یوازې دلته نه بلکې په ټول دنیا کې مروج دی او ستا وجود لري زه فکر نه کوم چې موسیقي د منځه ولاړ شي یا موسیقي د منځه ورک شي موسیقي ورکېدای نه شي خو یو مشکل لري نو د فعلا دپاره نو دوستان دغسې خبرې کوي نو چې وایي موسیقي باید بند وي نو چې بند نو بند نو خو موږ خو نو زور و قوت په چا نه رسېږي نو دوی به یو فکر لري دوی به یو خیال لري دوی به یو چرت لري هغه به د دوی کار ولې موسیقي زه فکر کوم چې بالاخره دوی خپله وینې رای پر ورکوي یو وخت به رای پر ورکړي امکان نه لري چې د منځه بالکل ولاړ شي خو یو اصول به لري یو مقرره به لري پر هغه اصول باندې به خامخا چلیږي ښه استاد د هغه په اړه باندې راته ووایي چې تاسو کله چې سندرې به مو ویلې د کوم شاعر شعرونه مو انتخابول او د تاسو په دا ټولو سندرې چې دا دومره وخت کې تاسو ریکارډ کړي کومه سندره د تاسو ډیره خوښیږي او کله چې ماښامي کینئ یا تنهایي کې کینئ تاسو خپله کومه سندره ځان سره زمزمه کوئ د کومې سندرې نه مو ډیر خوند اخلئ او راضي یاست نو هنرمند خو داسې یو عادت لري فقط ګلونه غونډوي ګلونه هر شاعر چې په مخه ورسي چې هغه شعر یې خوښ شي هغه خامخا یې وایي ما د ډېرو شاعرانو سندرې ویل مثال لکه د خوشحال بابا لکه د رحمان بابا لکه د حمید بابا لکه عبدالخالق آغا لکه عبدالسلام بابا د قندار لکه عبدالمنان بابا د قندار محبت اول آسانه په نظر راغی اول ما په ژوندي توګه دا سندره ویلې ده محبت اول آسانه په نظر راغی دا د ځانه سره زه ډېر زمزمه کوم دا شعر د ملا عبدالمنان صاحب دی د قندار په خام کاکړ دی نو د ځانه سره زمزمه کوم د سید عبدالخالق آغا دا وایم د عبدالصمد شاعر دا وایم د عبدالکریم شاعر دا وایم د زیاترو خو زیاتره چې زما خوښېږي په شاعرانو زما بیا ویني پوره او حقیقي شعر بیخي خوښېږي چې هغه ډېر بلې هو تر اوسه پورې به تاسو رادیو تلویزیون ته څومره پخواني رادیو تلویزیون ته څومره سندرې تاسو ورته ریکارډ کړي ثبت کړي مو دي ستاسې په یعنې آرشیف د رادیو تلویزیون کې به او په رادیو کې به د تاسو څومره سندرې یاره چې هېڅ نه وي د سنه چلو څخه تر دا اوسه پورې فکر وکړه چې دوې سندرې ما ورکړي څومره به څه وي خو نو هغسې نو ما ډېرې ویلې دي تر 400 500 خو بیخي کمې نه دي دغونه سندرې زما څه دغونه شعرونه دا چې بیا ریکارډونه پر جوړوې دا چې 8,000 او 10,000 ریکارډونه پر اورېدانو تر 60,000 هم زیات شي دا د خلکو خبره او بل د پښتنه مې دا کوله چې د تاسو خو مو لیدله ډېره ښایسته دریا وایي نو د دې آلې تر څنګ د موسیقي کومه بله آله هم تاسو لاسته رسی لرئ لکه باجه شي یا رباب تنبور دا شیان داسې بله موسیقي ویلی شئ غږولی شئ رښتیا خبره درته وکړم دغه زموږ کورنۍ چې ده کله به وینې خلکو رنګ خبرې کول دغه پرون لاله یو چا خبره وکړه چې ای فلانیانو داسې و داسې و داسې دا بعضې خبرې خو نو هغه نومونه چې درته واخلم صحیح نه دی نو دې کور والاو دوی به ماته ویل چې یاره د دې باجې څه تېر شه یاره د دې تبلې څه تېر شه نو کورونو را سره مخالفو په دغه باره کې چې هر چا به غږ کاوه چې ای بچې فلاني ای بچې فلاني د فلاني زویه نو په دغه نسبت مې هغه مینه هم راڅخه پاته شو هارمونه هم غږاوه ستار مې هم غږاوه راڅخه پاته شو نو دریا مې پخوا لا زده و ډولک مې د پخوا څخه زده دی کله یې وهم د ځانه سره نو د هارمونې سره چندارې دغه نه لرم
ساده سندرغاړ یم ولې پوره په لایو په سرو باندې په مقامونو باندې پوه یم الحمدلله. ښه ډېر ښه. تر اوسه پورې په دا دومره کلونو تاسو خدمت وکړ موسیقي لپاره د پښتو ژبې لپاره د اوسنی دور خو نه یادوم په دې پخواني دور کې کوم امتیازات او تاسو ته څه جایزه څه هغه تقدیرنامې درکول شوي دي؟ ولې نه، همدغه سندرې چې تاسې مخکې واورېدو په اوله لومړي سر کې په همدغه باندې به ماته جایزه هم راکول سوې ده، تشویقنامه هم راکول سوې ده. هغه سنه 40 و چې په خپل عبدالرؤف بینوا صاحب دغه شی وینې زما په امتیاز کې ونیوی، یعنې په دغه کې ونیوی په اولو سندرو کې ونیولل، بیا بالاخره ونیو تشویقنامه هم راکړي. راکړی دی، ولې نه تشویق. او فعلا ماته د استادۍ لقب هم راکول سوی، زما سره د استادۍ ورقې شته، اسناد را سره شته. ډېر ښه. د شاګردان څنګه په موسیقي کې د هنرمندانو کې چې تر تاسو واړه وي څوک تاسو ته شاګردۍ ته حاضر شوي دي او تاسو شاګردي کوم هنرمند کړې ده؟ زما سره ډېری خلکو زما سوینې سندرې زده کړي دي. اوله عبیدالله قنداری ما ورښولی دی بعضې سندرې، ما په خپله راوستی ریډیو ته، ما په خپله ورته ویلي چې داسې ووایه داسې ووایه. ولی محمد دی راغلی دی، ما ورته ویلي چې داسې ووایه داسې ووایه. ما ډېرې لارې ورښودلې دي، بلې ول ما ډېرو هنرمندانو ته وینې سندرې ورکړي، لای سور مې ورښودلې، لکه مثلا عبیدالله و، لکه ولی محمد و، لکه څوک و، لکه څوک زیاتره خلک. په انجونو کې زیاتره انجونې زما څه زده کړي دي، زده کړه یې کړې ده. لکه پخوا یو انجیني په نامه د سایره بانو سندرې ویلې، هغې ته مې ورښولې دي. نور انجونې دغسې زما څه زده کړي. دغه وخت په کنسرتونو کې د انانسر هم ما انانسري کوله، دوی ته سندرې به هم ورکول، شعرونه به هم ورکول، کمپوزونه به مې هم ورکول. بلې اوس ته ولې نشته؟ ښه ډېر ښه. تاسو استاد که زحمت نه وي یوه بله سندره چې ستاسو خوښیږي، یعنې خپله د ډېره خوښیږي او د تاسې د خوښې کومه سندرې که لیدونکو ته یې لږ زمزمه کوي ووایي؟ ولې نه، یو څه خو به درته ووایم.
د چرګ د یارانې نه مې توبه ده ترړنګړړم ترړنګ د چرګ د یارانې نه مې توبه ده ترړنګړړم ترړنګ ای د خوشي عبدالحمید درنه خفه ده زما محبوبه ژړه الوچه ده ترړنګړړم ترړنګ ای زما محبوبه ژړه الوچه ده ترړنګړړم ترړنګ ای د خوشي مسافر درنه خفه ده زما محبوبه ژړه الوچه ده ترړنګړړم ترړنګړړم وای وای ستا سره باس کولی نشم ترړنګړړم 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 ستا سره خوله وهلی نشم دا ژبه دې پنځه ګزه اوږده ده ترړنګړړم ترړنګ دا ژبه دې پنځه ګزه اوږده ده ترړنګړړم ترړنګ دا خوشي الوچه درنه خفه ده زما محبوبه ژړه الوچه ده ترړنګړړم ترړنګړړم وای وای راځه راځه سره پخلا شو ترړنګړړم 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 ای راځه راځه سره پخلا شو زما او ستا په منځ کې پاته څه ګیله ده ترړنګړړم ترړنګ زما او ستا په منځ کې پاته څه ګیله ده ترړنګړړم ترړنګ ای د خوشي الوچه درنه خفه ده زما محبوبه ژړه الوچه ده ترړنګړړم ترړنګړړم زما محبوبه ژړه الوچه ده ترړنګړړم ترړنګ ای د خوشي الوچه درنه خفه ده زما محبوبه ژړه الوچه ده ترړنګړړم هی زما محبوبه ژړه الوچه ده ترړنګړړم 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 هی استاد ډیره مننه چې حاضر شولې مرکې ته په پای کې که څه دې په زړه وي ووایه ولس ته څه خبره لرې خلکو ته دولت ته همدارنګه هر څه چې څه ویل لرې راته په دواړو سترګو مهرباني بس اول خو دې خدای تاسې خوشحاله لري چې موږ دلته ومنلو او بیا دغه دوستان چې دلته ناست دي لکه مسافر صاحب نور خدای دې دوی آباد لري لکه فرض که نور هغه د خلکو خبره لکه اسد دانش صاحب لکه د دوی کورنۍ دوی د خدای آباد لري تاسې د خدای آباد لري تاسې د ژوندي یاست چې همیشه زموږ سره وینې دغه مرکې کوئ بیا دغه غواړو چې الله تعالی دې خوشحالي په افغانستان کې چې راغلی ده نور دې که خوشحالي زیاتېږي نور دې هم خدای زیات کړي هغه موږ غواړو چې خلک آرام وي هغه موږ غواړو چې خلک مینې ناارامه نه وي دغه نه غواړم چې دا خلک د دې وطنه ووځي دغه نه غواړم چې دغه وطن خالي شي دغه نه غواړم چې دا وطن ورک شي که دا خلک وځي که دا خلک ځي خو بالاخره د دې د وطنه څه شي جوړېږي شی نه جوړېږي د هیلهمند هنرمندان ټول تیتې پارک شو ټول لاړه دلته ټول لاړه هلته ټول لاړه هلته دا ټول د مملکت یو شتمني ده دا شتمني باید د من د ولاړ نه اول هر یو شاعر چې دی دا شاعران فقط د خلکو خو وارث دی وارث د دې مملکت دی چې ویني شو بد ټول مابین ته راولي هغه شو بد تقسیمات کولی شي نو که شاعران د من د ولاړ شي هغه د خلکو خبره وایي هغه چې بې ننګ او بې پښتو وي پښتون نه دی چې د قام په شرمېدو وي پښتون نه دی پښتون هغه دی چې غم د تمام قام خوري چې د ځان په جګېدو وي پښتون نه دی او د پښتون نظر مدام په ننګ او نام وي چې نظر یې په پیسو وي پښتون نه دی مقصد مې دا شی دی چې پښتانه باید وي دا خلک په خپل بغل کې وساتي د پښتون باید دا حوصله وي پارسیبان ازبک بلوچ هزاره هر یو باید په خپل بغل کې ونیسي ځکه پښتون هر یو په خپل بغل کې نیسي زه دغه هیله کوم چې دغه زموږ پښتانه او دغه زموږ افغانان دي خدای ونې د دې د وطن ورک نه کړي خدای تعالی دې ویني دوی ځای پر ځای ویني پر خپل وطن کې کامیاب لري زما دغه ارزو ده او بل نو زه په خپل بیچاره شیم تاسو د زما حالات را معلوم شو چې ما مخکې تاسو ته بیان کړي نو ادې اقل خامخا
دوه میږیان هم سیالان لري خو موږ هم سیالان لرو آخر خو لاس مو چاته غځېدلی هم بد کار دی که چاته لاس وغځوو هم بد کار دی موږ هم انسانان یو آخر باید که نور هېڅ نه دغه قام دغه مخلوق دغه اشخاص دا یو څه کومک خو دې زموږ سره وکړي دومره وخت چې موږ د خلکو سره مثلا مینه کړې ده د خلکو سات مور تېر کړي ادې دا ټول دنیا خو دې زما سات را تېر کړي زه هم حق لرم که نه لرم او دا رنګه د نورو سره استاد ډیر لوی پیغام مو ورکړ واقعا د افغانستان د خاورې یو اصیل او یو ډیر سوچه افغان یو ښه باتور بچی په شان باندې تاسو ټول افغانستان ته ټول خلکو ته یو ډیر ښه لوی پیغام ورکړ چې وطن مه پرېږدئ وطن په پرېښودو باندې نه آبادېږي وطن باید د تاسو په اوسېدو باندې په تاسو افغانانو باندې د تاسو په کار و زیار باندې آبادېږي بالکل دا یو ډیر لوی پیغام دی او ډیره مننه بیا هم د تاسو نه مننه کوم ایله منده یم چې ستاسو غږ هر څوک چې هر چېرته اوري تاسې په ټول ولس په ټولو پښتنو باندې په ټولو افغانانو باندې که هغوی دولتي چارواکي دي که هغوی اوس په حکومت کې دي او یا که دا نور سرمایه داران دي په ټولو باندې تاسو پوره حق لرئ باید د تاسو خدمت وکړي تاسو زموږ د موسیقي د هنر د یو خوږې ژبې تاسو یو ستوری یو سرمایه یو غږ ویه تاسو ډیر وخت په وخت ډیر خدمت مو کړی ستاسو اواز شته دی وخت په وخت خلک اوري نو د خلکو د ولس خدمت په تاسو باندې د تاسو خدمت په خلکو باندې فرض دی نو ډیره مننه استاد د قیمتي وخت دې راته راکړ ایله منده یم چې خوشحاله و ارامه اوسئ هر چېرته چې ډوډۍ دې ګرمه اوبه دې سړې اوسه یوه دنیا مننه خدای دې وکړي ټول افغانستان خوشحاله الله تعالی دې افغانان د خپل وطن نه بیایي الله تعالی دې افغانان په هر چا کې چې د وطن په فکر کې دي وي خدای دې خپل وطن ته راولي خدای دې زموږ خپل وطن را جوړ کړي اوس هر څه چې دی خدای دې دغه ښه کړي آمین بالکل آمین خدای دې وطن آباد لري ډیرو درنو دوستانو ډیره مننه چې د مرکې تر پایه پورې تر دې ساعته له ما سره مل ویه تاسو د قندهاري صاحب خبرې مو واورېدې مرکه مو واورېده او دغه ښایسته زمزمه مو واورېده دغه وام اورېده چې دغه غږ اوس هم هماسې ښکلی دی او یعنې په غوږونو باندې ډېر ښایسته لګېږي خدای دې خوشحاله ژوند ورکړي د نورو مشرانو سره تاسو نه بیا هم ډېره مننه نو ما ته اجازه راکړئ چې تاسو په خدای باندې سپارمه تر بلې مرکې پورې چې بیا تاسو په خدمت کې کېږم تاسو نه اجازه غواړم د خدای په امان آباد او خوشحاله اوسئ